ټولو خویندو او ورونو ته سلامونه وړاندې کوم. ډېر زیات ستړی هم یم، خو ډېره موده پس د کرکټ موضوع ده. ګورئ افغانانو خویندو ورونو، یوازې کرکټ دی چې افغانانو ته خوشحالي ورکوي. په دې ورلډ کپ کې د څومره افغانانو د خویندو او د میندو په پخلو باندې مسکا راغلي. دا د بل انډر 19 ورلډ کپ او اسیا جام را روان دی. دا هم 19 کلن دي، دا هم نړیوال په ټي وي باندې ګوري. کامران هوتک چې بنگلاديش ته سفر کړی او د افغانستان 19 کلنو سره ښه پرفارمنس یې وکړي، پرفارمنس یې پاس په خپله ګورئ. نن یې د سکواډ نه ډراپ کړی دی ورلډ کپ ته او اسیا جام ته. کامران هوتک ورور نه بل چا ښه پرفارمنس کړی و، یو بلال سمی، یو کاغه بلال سیدی او کوم یو هغه پرفارمنس کړی و. دا نور ولې پرفارمنس نه کولو؟ یوما عرب ولې ډراپ کړی د سکواډ نه؟ دلته افغانستان کې چې چپري هغه سکواډ کې اچول کېږي، چې غټ ډبله تنخواه یا پیسه ورکوي هغه سکواډ کې اچول کېږي، خو چې چېرته زما غریب افغان استعداد ورکوي سکواډ کې نه اچول کېږي. اوس به تاسو ډېر خویندې ورونه راته وایي چې ته خو کرکټ بورډ سره رسمي سفرونه کوي، وی آی پي بزنس کلاس کې کښېنئ، سفرونه کوي. دا کرکټ بورډ ما له تنخواه نه راکوي. کرکټ بورډ زما د سفرونو پیسې ماته نه راکوي، دا ما خپل جب نه لګولي دي په دغې خاطر چې زه ستاسو په خوله باندې مسکا راولم. کرکټ بورډ کې چې اتل به ورته ویم، چې بوتل به ورته ویم. زه مې همیشه د خپلو لوبغاړو ملاتړ کوم، لوبغاړو پسې مې کله هم سپکه نه ویم. زه نو دا حق لرم، خو په کرکټ بورډ کې چې کم خاینان دي یو به دله رسوا کوم. سبا د دوشنبې په ورځ یو لوبغاړی لایف کې راخلم، تاسو د لوبغاړي هغه غږ واورئ چې په کرکټ بورډ کې اوس څه روان دي. نظام بدل شوی دی خو خلک نه بدلېږي. نن سبا دا خلک وایي دا د انس حقاني ډله ده کرکټ بورډ ته راغلې ده. دا خو نوی نظام دی چې دومره خاینتوب کوي. دا نوی چیرمن چې زمونږ میرویس اشرف صاحب دی، ما خو ډېر ملاتړ هم کړی دی، اوس یې ملاتړ کوم. ته ته زه یو پیغام ورکوم، دغه ځوانان بیا ولې د سکواډ نه ډراپ کېږي؟ تاسو په خپله پاس دا د کامران هوتک ورور تاسو دا پرفارمنس کتلی شئ. اوس به زیات راته وایي چې دا د حمزه هوتک ورور دی، د حمزه هوتک ورور دی، د محمد نبي ساخیل زوی دی پکې راشي. محمد نبي ساخیل دی ما سره وران دی، زه به د نبي ساخیل زوی د حق غواړم بولي چې هغه پرفارمنس کوي. چې بنگلاديش ته کله د کامران هوتک تللی و، کامران هوتک پرفارمنس کولو، ټولو به وایي ماشاءالله آفرین راتلونکی سټار دی. خو نن چې د سکواډ نه ډراپ شوی دی ټولو خولې چپ کړي دي. دا موږ ځوانانو ته حق غواړو. بله خبر در دا وکړم، زه چې کله دوبۍ ته تللی یم اوسه پورې مې چاته نه دي ویلي حال. دوبۍ ته تللی یم کرکټ بورډ زما هېڅ تپوس نه دی کړی. ولې ماته راشد خان ډوډۍ وکړله؟ راشد خان پوهېدلی و چې دا هلک د ځوانانو حق غواړي، د ځوانانو ملاتړ کوي، د لوبغاړو ملاتړ کوي. ماته ډوډۍ وکړله. کرکټ بورډ ولې زما هلته بیخي تپوس ولکه کړی؟ دومره مریض شوی یم ولکه کرکټ بورډ یو ټکټ یې موږ ته راکړی دی، نور چې څه ټکټ د دوی نه جاز ټکټ شوی دی، ګاډو خرچې، بوډي پین، هر څه ما پخپله کړي دي. ما ته کرکټ بورډ نه دي راکړي. هو ما سره یې وعده کړې وه، د وعدې چې هغه میسیج دي، هغه کوم نوی چیرمین چې راغلی دی میرویس اشرف، د ده د عزیز الله فضلي، د کرکټ بورډ چې کوم اجرایي رئیس دی، د دوی ټولو ثبوتونه به زه تاسو ته پیش کوم چې دا دي زموږ مشران، دا دي چې کم کله ما سره وعده کړې وه. میرویس اشرف بیا ورسره و، دغه حسیب دی که څه و، دا ټول سره راګډ شوي وه زما په هکله باندې چې کوم بیا پیغام ورکول شوی و. ما سره ولې بیا ظلم وشو؟ تاسو ته اوسه پورې چاته معلومات نشته، ځکه چې ما ملي بیرغ اوچت کړی و. نوی نظام ورته ووایي چې دغه هلک د دې یوې نه وشړی، دا ولېږئ افغانستان دغه ته یې ولېږئ نیوزیلینډ ته بېرته. خو ما ویلي وه که په مرګ هم نیوزیلینډ ته نه ځم دغه ملي بیرغ به په دوبۍ، شارجه، ابوظبي کې رپېږي یا به زه مرم. هلته اسانه و چې ما ته چا زهر راکړی وی او ستنه یې راته والې وه. زه د ځان نه تېر یم، زه خپلو افغانانو سره لیونۍ مینه لرم. په لا اله الا الله محمد رسول الله که مې هېڅ مقصد وي. ما د میرویس اشرف نه ډېره توقع کوله چې دا به یو زبردست انسان وي، خو ما ته څه پته وه چې دا هم د نوي نظام ملاتړ کوي. مخکې به هم میم زرما ټول زما، اوس چې کوم نوی نظام راغلی میم زرما ټول د ما. د موږ د افغانانو کې دغه بعضې افغانان چې زموږ دي که نه د دو کې جار قربان بس دا کارونه ورکې ډېر روان دي. ځکه موږ یو کسه ولګورو دغه زه د ما خرچه هر څه دې راولي ا دې یو غریبانو ته ورکړي، ما ورته بخلي، ما د پیسې بیخي نه رالیږي. هو ما سره په دغې کې وعدې شوې وې، وعدو میسیج هم را سره شته، ریکارډینګ هم را سره شته، کرکټ بورډ ته مې هم ویلي چې ما درنه ریکارډینګ کړی دی، کسان هم را سره شته، هر څه را سره شته. خو بیا هم زه دغه پیسې کرکټ بورډ نه
کرکټ بورډ ته بخم کرکټ بورډ دی راوالي کوم غریبانو ته دی ورکی هو پر راتلونکو کې کرکټ بورډ ما سره ظلم کوي ولې زه حق وینا کوم ولې چې ملي بیرغ راپوم دا هر څه به یو سایډ ته کوس دو سره به بیٹه زو زه چې غنور ثبوتونه ته یو ځل را پېښ کوم بیا غو سره ډزو خو هغه ته یو څو ورځې وخت راکړه خو ویډیو می جوړه کړې دا غمه ته ایډیټ کړې دا ادر ته شیر کوم بلا دا چې کوم ځوانان دي دغه ځوانان ته وخت ورکړي دغه ځوانان دي افغانستان راتلونکي ستوري دي ګوره فضل حق سره څومره ظلم تاسو کړی دی تاسو نړیوالو ته ورخوی دی چې ظلمکاره کرکټ بورډ یې په ورلډ کپ کې هم ونه لوبولو هغه دی دلته یې په ټي 10 کې پرفارمنس وکړي شرم تاسو لرئ که نه لرئ بچه بازیانې تاسو کوئ پیسې تاسو اخلئ دا شي نه سیټ ته کوئ دا درپسې ما لوبغاړی راغوښتی دی لوبغاړی به درته هر څه پخپله ووایي چې کوم ظلمکار ظالم ته به ظالم وي که هغه اشرف وي فضلي صاحب وي میرویس اشرف صاحب وي فضلي صاحب وي حسیب وي هر یو وي د ما د جار صاحب نه ډېر زړه خوشحاله و په یو کې هر یو میچ کې به موږ ته دغه ټکټې راکولې د ګراوند نور کرکټ بورډ والا که تش د ما تپوس هم کړی فرید هوتک د موږ تپوس کولو نور کرکټ بورډ نه ما ګیله نه ده کړې زه نه هم راغلی دی مې میچونو کې چې ما څه داسې وشو داسې وشو خیر دی مړه کېږي ډېرو افغانانو سره ظلمونه کېږي د موږ لوبغاړو سره ظلمونه کېږي که ما سره ظلم وشو څه وشو ما خپل الحمدلله پیسې خرچه کړي دي خپله خواري مزدوري کوم نړۍ زمونږ بیرغ د ملي بیرغ دی دا به دنیا کې زه راپوم دا در باندې کوم احسان نه کوم دی په ما باندې حق دی اوسه پورې چاته معلومات نه چې رحیم صدیقي څنګه سفرونه کړي دي دا پیسې چا ورکړي دا مې د خپل ججب نه لګولې دي خو د افغانانو هغه مینه هغه زه په ډېر څه باندې ارزوم خو کرکټ بورډ نه بدله زه پړکې وباسم چې ظلم کوي خلاف کېږم دلته راتلونکو کې موږ ته اسیا جام دی بیا انډر 19 ورلډ کپ دی دغه اسیا جام کې به موږ په شرمونو دغه لوبغاړي وشرموي دغه چې کوم یې اچولي دي دا واسطه پکې راغلې ده ښایست پکې راغلی دی پیسه پکې راغلې ده ورکړئ د کامران هوتک ته چانس ورکړئ که نه تاسو پرفارمنس هلته بنګلادیش کې کړی و که نه ولې مې ډراپ کړی دی ولې روکړه نه درکوي ولې ښایست نه لري دا کارونه پکې عام دي ګوره خویندو ورونو زما کوم مقصد نشته لوبغاړي چې دي زما جګران دي که هغه راشد دی نبی دی هر یو زما جګر دی د دو زه ملاتړ کوم کرکټ بورډ چې څنګه دی یو رئیس بدلیږي بل رئیس راځي چې کوم خلکو کرکټ بورډ کې کومې کارنامې کړي دي د هغې ټولو ثبوتونه مې راټول کړي دي یو کس ما درته مخکې وي غټه ویډیو درپسې راوباسم هغه درته زه راوباسم کار یې وي که هغه میرویس اشرف وي که هغه فضلي که هغه هر یې وي عاطف مشالي شفیق سانکزي دا ټول به زه دلته راوباسم بله خبره دله زه دا وکړم دعاګانې کوئ اسیا جام هم را روان دی 19 کلونو او انډر 19 ورلډ کپ هم را روان دی بیا چې کله ایشیا کپ نړیوال را روان دی هغه په سریلانکا کې دی هلته به هم زه ځم کرکټ بورډ سره زما حق دی چې زه یې رسمي اعلان کړی یم هر څه ورباندې په زور کوو موږ افغانان فرضی نه کوو ځکه دا خو ستاسو یوازې اداره نه ده چې چیرمین به هم پکې راځي او سی او به هم پکې راځي ډبلې بس جبته کوي لوبغاړو نه به هم رشوت اخلي ډبلې به جبته کوي او د موږ افغانانو چې بې رسمي زه اعلانېږم په نړیواله سطحه کرکټ بورډ ته وایم چې تاسو سره سوپر فین لقب هم راکړی دا څه دی کې حق لري تاسو سره وایي دا خو هیڅ حق نه لري او ظلم به ورسره علیحده کوو ځکه چې دا ملي بیرغ راکوي والله اگر باندې په ژوند کې بل بیرغ ومنئ دغه ملي بیرغ مې دی د نورو بیرغونو ټولو عزت کوم بیا اخره کې زمونږ چې کوم نوی نظام دی تاسو ته زه پیغام در کوم انس حقاني ته که چېرته هم کرکټ بورډ کې ګوتې متې وویللې ما دې خو دې وي دې تاسو نه هم پړکې واړو بریک در باندې به تاسو نه نیسم چې هر یو کس که چېرته هم ښه کارونه وکړل هم پوره هم ستایم زه چا نه ډارېږم سپینې خبرې کوم سپینې کوم اوس افغانستان ته لاړو ښه په میدان ګرځم دوبۍ ته لاړم مرګوله مې اخره مې مړ شو په وطن باندې مړ شوې ښه شوه خو دوشنبې په ورځ د افغانستان بغار د مازیګري تقریبا مازیګر خواوشاوی یا ماښام خواوشاوی مازیګر خواوشاوی زه به لایف راځم سبا انشاءالله سبا افغانستان مازیګر لوبغاړي زه په لایف کې راخلم